په آخري کې یوه خبره هیوادوالو ته کوم، د افغانستان مسلمانانو ته یې کومه چې په دغسې حالاتو کې کفار په هیڅ شکل باندې په دې نظام باندې راضي کېږي نه. مشکلات ستاسې اذهان به در خرابوي چې خلک مو په رسمیت نه پېژني، اقتصادي بندیزونه دي، مسلمانان د مشکلاتو سره مخ دي، دا به خلک درته وایي. خو په داسې حالت کې چې موږ پر افغانستان باندې حاکمان یو او د الله پاک اوامر راته متوجه چې دا امر پر ځای که، دا امر پر ځای که، دا امر پر ځای که، سره د قدرته که موږ هغه اوامرو ته توجه نه کوو، دا به د الله جل جلاله د غضب ذریعه ګرځېږي. نو موږ په دې کې معذور یو چې د کفارو هغه فرمایشات ومنو چې هغه زموږ د نظام او زموږ د دعوې سره په ټکر کې. او تاسې مایوسه کېږئ مه، کله چې فتح د مکې راغله په 8 کال باندې، په 9 کال د حج په موسم کې صدیق اکبر رضی الله عنه د موسم امیر دی، حضرت علي صاحب یې د براعت د اعلان دپاره لیږلی دی. نو الله جل جلاله د آیات کریمه نازل کړي: یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. دا اعلان یې ورته وکړي چې نور به لږ سړی پر بیت الله باندې طواف نه کوي، مشرک به حرم محترم ته نه داخلیږي. په دغه وخت کې د صحابه کرامو سره دا تشویش پیدا سو چې دا خلک د دې حرمینو څخه بند، حرم شریف څخه بند سي، نو بیا به دا تجارتونه بند سي، موږ به د مسکینۍ و د فقر سره مخ سو. الله جل جلاله ورته وفرمیله چې که تاسې د دې څخه بیریږئ چې فقر به راسي، الله تعالی جل جلاله به مو د خپله فضله څخه غنیان کړي. نو الله تعالی جل جلاله په هغه زمانه کې د مسلمانانو سره څه وکړه؟ الله جل جلاله صنعا و یمن مختلف ولایتونه دا فتح کړه، نو د مسلمانانو تجارتونه شروع سو. الله جل جلاله بارانونه نازل کړه. الله جل جلاله د اهل کتابو د جهاد امر وکړي: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نو دا مقاتله د اهل کتاب شروان سوه، الله رب العالمین پر مسلمانانو د غنایمو دروازه را خلاصه کړه. نو اوس هم چې موږ پر خپل مسیر باندې مستقیم پاتې سو، د الله تعالی وعده ده چې موږ به دغسې نه پرېږدي. په حریت او په ازادۍ کې الله جل جلاله بیا موږ ته استعار راکوي، او د کفارو په سرچټۍ کې د کفارو د خبرو په منلو کې موږ د مشکلاتو سره مخ کېږو، بیا مو دا نظام بقا نه پیدا کوي. الله جل جلاله د نصرت وعده د هغه چا سره کړې ده: ولینصرن الله من ینصره. الله تعالی وایي زما دې قسم چې د هغه چا نصرت به کوم چې زما د دین نصرت کوي. دا کم کسان دي؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. چې دغه کار اقامه د لمانځه کوي، ورکړه د زکات کوي، امر په معروف سره کوي، نهي د منکر څخه کوي. نو دغه د الهي نصرت دوام دا د الله تعالی جل جلاله د دین په اقامه پورې تړلی دی. نو موږ د الله تعالی جل جلاله پر د خپل مسیرو پر د خپل لار باندې مستقیم ولري.